نه 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 خو ټیټ وده دی بس لوښي خو مې ټول ختم کړل او دی چېرته نن پکې راوړي ده او دا اسري خو مې جوړ ده ترور ده کور ده به دقه پاتې دي نور خو مې هسې بس هر څه ختم کړي دي څوک یې لکه څوک یې څوک هم نشته دا جي سمله سمله چا وروړه زه ورځم ښه خو بیا ودرې یا دا څنګه انسان دی السلام علیکم وعلیکم السلام ګنګا کاکا په خیر دي ولې خیر طبیعت ښه دی خیر یاره مړ شوی دی او کټ دوه په کار دي وایي مچۍ دي نه دلته چې تګبینه چوري د ډېر وخت نه خو سې پته هم نه لګي ځان ساته بس وړې شو که نه اوس ډېر خطرناک مړ شوی دی یو کټ دوه په کار دي یار نو ګنګا کاکا موږ کره خو کټونه نشته دي ولې تاسو څه قسم دی نو در اصل کې اوس هم دغه د پلار مې په تورشک باندې پروت دی که نه مونږ که داسې کټونه وو خو هغې کې به کټمل وو نو ټکې خوب به هم پکې ونه که ماشو به هم خوړو او کټملو به هم خوړو هېڅ هم بس لرې کړل او دغلته لاندې هم ځان ته تورشکې خورې کړي په هغې پراتي وو نو دلته ورشه د موله خو دارو شته دی د کټونو دارو شته ده په یو سکند کې دلې لرې کوي په 500 په 60 روپۍ باندې بوتل دي او داسې به صفا شي چې بس بیا پکې سم دی تاسو ولې په ځمکه سملی سو په ځمکه سملي نو بس اوس خو کټونه نشته اوس هغه دارو ځان له واله او څوک مړه دي دلته مړ شوي دی ګاونډیانو کې او بس کټونه مټونه راغونډوم کړه مېلمانه ځي راځي بس زه هم درلم د واله قبر له به هم لاړ شو کټونه خو مونږ کره نشته دی ته به زه لږ دننه ګورم که نه وایي وي زه دننه ګورم نو زمونږ په دې خوله ستا دونه اعتبار نشته خیر دی زما خو خپل کور دی نو زه خو څه پردی خو نه زه ګورم که یو کټه به نو خیر دی اوس لکه ضروري دی ښه زه یې لږ ګورم زما دا خوله واله که نه ګوره نشته کټونه نشته دی ډېر ایمرجنسي مې ده زه بل خوا روان یم ولې اوس او پلار مې وده دی خیر دی هغه نه به زه تپوس وکړم چې دې کټ کې پروت دی او لاندې پروت دی زه یې لږ ګورم میرانه اوس هغه چانس خطا کوي هغه پکې مکې مې وړه هغه چانس رانه دی اوس خراب دی سپه 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 دا سره څه نشته دی ما دا ویلې پلار مې ستړی ستومانه پروت دی که نه راغلی د کاره ستړی ستومانه بل کور ته خو زه ودرېدی نه شم دا خپل کور دی که نه ښه زه یې لږ ګورم تر راځه ویې ګوره نو منه والله چې رور خو مې لکه چې ښه ستړی دی رور ستړی خو یې بې په شل قسمه وي خو ته به ویږي چې غوا ده ادا کړې ده دلته خو ویې قرار کوه خو لږ د اندازې مطابق یې کوه داسې زما خوبونه نشته که نه دا دې سویل او دا نو کاکا دا وګورې تورشکې دي ستا خبره خو بلکل نو رښتیا مونږ خو راته داسې خبره کوو چې دغه د کور ته دلته ودرېږه پلار مې دله بیا هم راپاڅومه چې ستا لږ یقین نه پیدا شي ښه لږ به سره ملو شو دا دا جي دا جي ولې یا کاکا مې راغلی کټ غواړي ما خو ورته وي خو زویه کټونه کم دي کټونه خو ستا شیره خوړلې ده کټ کم دي دا څه وی شیره وزره دا د شیرې ولې خوړلې ده د تره زویه شیره یې ځکه خوړلې ده چې د بول کټونه مې اخیستي وو او د ویل دې کې کټمل دي اخو مې وسېځل بیا مې نو د اوسپنې کټونه واخیستل هغه به یو یو په کباړ خرڅاو دا د وجې نه اوس دارې په ځمکه اوس پروت یم تره زویه دا سړی خو نشهیم نه دی نو دی دا کټونه څنګه خرڅوي د تره زویه دا نشیان به پې وبخي و پرې موبایل کې اوس ګیمونه راوتي دي سوچه جواري را به دا لکان نازي او دغه پیسې پکې اچوي او بیلیه او دا یې لاسه کې د کور سامانونه لوښي هغه هم خرڅ کړل او راوړي او په دغه ګیم کې اچوي او بیلیه او ما زوی خو یوازې نه دی دا ټول خلک په دې راوختي دي ته خو د زوی ته اړوسوی نه چې دا جواري ده نو ویې راوتې که نه د تره زویه په والو والو مې تسرمن ویسته د دې جوارۍ نه به ووړي او که ونښتو نو وجنم یې او ته اوس څنګه دننه ننوتې هسې نه چې جیب یې دننه یې والې هی بټوه مې څه شوله